سلامونه ولیکې هیلې مو منئ د لمر پرېږدونکو قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ټول به رګ جوړ او د صحت جامه په تن ولرئ سراج الحق سعادت یم د پوهې ځواک خپرونه ده ستاسې خپله خپرونه ده دا یو بشپړه تعلیمي او فرهنګي خپرونه ده په دې خپرونه کې دوه ټیمونه ګډون کوي هر یو ټیم چې ګډون کوي چې 10,000 افغانۍ له ځانه سره وړي که چیرې تاسې غواړئ زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ زموږ د تلیفون شماره ده 011-994-50-99 تاسې هم کولی شئ په دې برنامه کې ګډون وکړئ له موږ سره دیو څخه موږ 3 ډوله پوښتنې کوو چې عمومي پوښتنې دي 4 ځوابه پوښتنې دي او انځور لرونکي پوښتنې دي د هر یو عمومي پوښتنو ته راځو الف ټیم نه به شروع کړو دوستانو صحیح دی الف نه شروع کړو صحیح دی سمه ده پوښتنو ته آمده یئ سمه ده راځو اولې پوښتنې ته د میوې قند په کوم نوم یادیږي وخت مو شروع شو 10 ثانیو کې راته جواب راکړه فکر وکړه دقیق اوسېږه ډېره اسانه پوښتنه ده 5 4 3 2 1 ستاسې وخت خلاص شو راځو دویمې پوښتنې ته د روسیې ډېر خلک د کوم مذهب پیروان دي ستاسې وخت شروع شو 10 ثانیې وخت لري فکر وکړه اسانه پوښتنه ده دقیق اوسېږه وخت لري عیسویت وخت لري 3 2 1 ستاسو وخت پای ته ورسید راځو درېیمې پوښتنې ته په کومه حوزه کې د زلزلې خطرونه او زیان کم وي وخت لري 10 ثانیې وخت لري فکر وکړه دقیق اوسېږه وخت لري بامیان مرکز ستاسې وخت پای ته ورسید ما اوله پوښتنه وکړه د میوې قند په کوم نوم یادیږي تاسو جواب هیڅ هم نه وخت خلاص شو فرکتوز دویمه پوښتنه ما وکړه د روسیې ډېر خلک د کوم مذهب پیروان دي تاسو چې ویلې عیسویت صحیح جواب څه شی دی ارتودوکس عیسویت بله زده دې کړو که نه اوس سمه ده درېیمه پوښتنه ما وکړه په کومه حوزه کې د زلزلې خطرونه او زیان کم وي تاسو چې ویلې مرکز نسبت منځنۍ څو امتیازونه مو واخیسته 0 امتیازونه دې واخیستل په دویمه برخه کې درته ښه چانس غواړم دقیق اوسېږه راځو محمد جان ته پوښتنو ته آمده یې بله سمه ده راځو اولې پوښتنې ته مهترلام د کوم ولایت مرکز دی 10 ثانیې وخت لري دقیق اوسېږه سم ځواب ووایه فکر وکړه لغمان وخت لري 3 2 1 ستاسې وخت پای ته ورسید راځو دویمې پوښتنې ته د افغانستان تر ټولو وړوکی ولایت کوم دی وخت مو شروع شو د افغانستان تر ټولو وړوکی ولایت کوم دی وخت لري 5 4 3 2 1 وخت مو پای ته ورسید راځو درېیمې پوښتنې ته ډېره اسانه پوښتنه ده په مسجد کې څو وخته لمونځ ترسره کیږي 5 وخت وخت لري شاید 10 وخته لمونځ وکړي ته 5 وخت وخت لري فکر وکړه نزدیک سوال نیست که فکر کنن سر را داشته باشه یا ستاسې وخت پای ته ورسید اوله پوښتنه ما وکړه مهترلام د کوم ولایت مرکز دی تاسو جواب څه لغمان بله ستاسو جواب سم دی تشویق کړئ دوستانو دویمه پوښتنه ما وکړه د افغانستان تر ټولو وړوکی ولایت کوم دی تاسو بلخ یاد کو کاپیسا درېیمه پوښتنه ما وکړه په مسجد کې څو وخته لمونځ ترسره کیږي تاسو ویلې 15 وخته بالکل ستاسې ځواب سم دی څو امتیازونه دې واخیسته محمد جان 10 امتیازونه دې واخیسته په ویاړې چکچکې دوستانو اکرام جان پوښتنو ته آمده یئ سمه ده راځو اولې پوښتنې ته په اوړي کې د دولتي ادارو کار کله پیلیږي وخت مو شروع فکر وکړه سم جواب ووایه دقیق اوسېږه وخت کم دی 3 2 1 ستاسې وخت پای ته ورسید راځو دویمې پوښتنې ته شمالي لوري ته لومړی کوم 2 ولایتونه پراته دي وخت مو شروع کیږي وخت مو شروع شو 10 ثانیې وخت لري فکر وکړه سم ځواب ووایه دقیق اوسېږه شمالي لوري ته لومړی کوم 2 ولایتونه پراته دي
امریکای شمالی امریکا. وخت مو پای ته ورسید. راځو درېیمې پوښتنې ته. ډېره اسانه پوښتنه ده. برمل ولسوالۍ د کوم ولایت برخه ده؟ برمل ولسوالۍ د کوم ولایت برخه ده؟ 10 ثانیې وخت لري، دقیق واوسېږه. ډېره اسانه پوښتنه ده. فکر وکړه. 5 4 3 قندار. وخت مو پای ته ورسید. ما اوله پوښتنه وکړه، په اوړي کې د دولتي ادارو کار کله پیلیږي؟ تاسې جواب را نه کړو. که بعضې وختونو کې فرق کوي، 8 بجې هم شروع کېږي، بعضو ځایونو کې 8:30 بجې هم شروع کېږي، یعنې رسمیت 7 بجې هم شروع کېږي بعضې وختونو کې. نو 8 بجې صحیح دي. دویمه پوښتنه ما وکړه، شمالي لوري ته لومړی کوم 2 ولایتونه پراته دي؟ تاسې امریکا یاده کړله، شمالي کې څنګه چل ده؟ کوم ولایتونه پراته دي؟ پروان او کاپیسا. درېیمه پوښتنه ما وکړه، برمل ولسوالۍ د کوم ولایت برخه ده؟ تاسو جواب څه و؟ قندار. پکتیکا. صحیح جواب چی دی؟ پکتیکا. څو امتیازونه دې واخیستل؟ 0 امتیازونه دې واخیستل. مکمل تاسو ټول ټیم څو امتیازونه واخیستل؟ 10 نمرې مو واخیستلې. په ویاړ چکچکې. په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم. دوستانو، الف ټیم په اولني پړاو کې 10 امتیازونه یا 10 نمرې واخیستلې. زو بی ټیم ته هم زو همدغسې سوالونه دي کوم. ډېر اسان سوالونه دي. حمید، راځو اولې پوښتنې ته. شاولي کوټ د کوم ولایت ولسوالي ده؟ 10 ثانیې وخت لري، فکر وکړه. شاولي کوټ د کوم ولایت ولسوالي ده؟ کندهار. مطمئن؟ بله. وخت لري، صحیح ده. فکر وکړه. جواب مو قلب شو. وخت مو پای ته ورسید. راځو دویمې پوښتنې ته. د انګور تیلو کان په کوم ولایت کې دی؟ انګور. د انګور تیلو کان په کوم ولایت کې دی؟ وخت مو شروع شو. وخت لري، فکر وکړه. شبرغان. شبرغان. وخت مو پای ته ورسید. زو درېیمې پوښتنې ته. ډېره اسانه پوښتنه ده. د ایران رسمي ژبه کومه ده؟ فارسي. فارسي. مطمئن؟ 10 ثانیې وخت لري، فارسي. فکر وکړه. انشاءالله صحیح. دقیق اوسېږه. دا سوالونه انشاءالله دقت کم غواړي. شاید کوم بله ژبه وي. فارسي. وخت مو پای ته ورسید. ما اوله پوښتنه وکړه، شاولي کوټ د کوم ولایت ولسوالي ده؟ تاسو ویلې قندهار. ستاسې ځواب سم دی. په ویاړې چکچکې دوستانو. دویمه پوښتنه ما وکړه، د انګور تیلو کان په کوم ولایت کې دی؟ تاسو ویلې شبرغان. سرپل ولایت کې. کوم؟ سرپل. سرپل. درېیمه پوښتنه ما وکړه، د ایران رسمي ژبه کومه ده؟ تاسو ویلې فارسي. ستاسې ځواب سم دی. تشویق کړئ دوستانو. یوسف، راځو اولې پوښتنې ته. آماده؟ سمه ده. د نیمګړي لغت ضد معنا څه ده؟ وخت لري؟ پوره. وخت ډېر زیات لري، فکر وکړه. شاید ناپوره وي. د نیمګړي ضد پوره. جواب چیرې ستاسې؟ پوره. پوره. ستاسې وخت پای ته ورسید. زو دویمې پوښتنې ته. د پښتون کلمه له څو تورو جوړه شوې ده؟ د پښتون کلمه له څو تورو جوړه شوې ده؟ 10 ثانیې وخت لري، دقیق اوسېږه. 15 تورو. 15 به نه وي، فکر وکړه. شاید زیات وي، 6 15 تورو سره. فکر وکړه. وخت لري. 3 2 1. وخت مو پای ته ورسید. راځو اخرنۍ پوښتنې ته چې ډېره اسانه پوښتنه ده. دا هم په مسجد کې هره ورځ څو وخته اذان کیږي؟ 15 وخته اذان. فکر وکړه. ګورئ شاید 2 وخته وي. دا شان وخت لري، دقیق اوسېږه. 15 وخته. 15 وخته. کامل مطمئن یم په خپل ځواب باندې. داسې وخت پای ته ورسید. چکچکې وکړئ ورته دوستانو. ټول ځوابونه سم دي. ما اوله پوښتنه وکړه، خو ځوابونه هم سم دي. څه ضروري چې تا ته بېرته ووایم. څنګه؟ سمه ده، مشکل نشته. ښه. وهاب، ته خو پوښتنو ته آماده یې؟ انشاءالله. سمه ده. راځو پوښتنې ته. افغانستان په کومې وچه کې موقعیت لري؟ 10 ثانیې وخت لري، جواب ووایه. دقیق واوسېږه. افغانستان په کومې وچه کې موقعیت لري؟ وخت کم پاتې دی. آسیا. مطمئن؟ 3
2 1 وخت په پای ته ورسید. راځو دویمې پوښتنې ته. توپ ډنډه څه ډول لوبه ده؟ څه رقم لوبه ده؟ نوم یې څه دی؟ ساده لوبه ده، رنګینه لوبه ده؟ ساده لوبه ده، وطني لوبه. ستاسې وخت پای ته ورسید. راځو درېیمې پوښتنې ته. افغانستان د اسیا په کوم ځای کې پروت دی؟ فکر وکړه، دقیق اوسئ. په قاره د اسیا جنوبي برخه کې. ستاسې وخت پای ته ورسید. ما اوله پوښتنه وکړه افغانستان په کومې وچه کې موقعیت لري؟ تاسې څه ویلي؟ آسیا. آسیا. ستاسې ځواب سم دی. تشویق کړئ دوستانو. دویمه پوښتنه ما وکړه توپ ډنډه څه ډول لوبه ده؟ تاسې څه ویلي؟ ستاسې ځواب څه و؟ محلي او ساده. محلي. ستاسې ځواب سم دی. سیمه ییزه یا محلي لوبه ده، یو خبره ده. درېیمه پوښتنه ما وکړه افغانستان د اسیا په کوم ځای کې پروت دی؟ تاسې ویلي جنوبي برخه کې. د اسیا په زړه کې پروت دی. ستاسې ځواب سم دی. تشویق کړئ دوستانو. دوستانو په اولني پړاو کې الف ټیم یا الف لوبډلې څو امتیازونه واخیستل؟ 10 امتیازونه واخیستل. او بي ټیم څو واخیستل؟ 40 امتیازونه واخیستل. په ویاړ چک چک یې وقفه واخله. دوستانو زه یوه لنډه وقفه اخلو، بیرته راګرځو، زموږ سره اوسئ. انشاءالله ښه برنامه لرو. ډېر ښه. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. دویم پړاو ته 4 ځوابه پوښتنې دي. د هر یو ټیم نه 2 پوښتنې کېږي. په 13 ثانیو کې باید جواب راکړئ او هره پوښتنه 10 امتیازونه لري. راځو د الف ټیم نه پوښتنې کوو. یاسین جان، راځو اولې پوښتنې ته. په افغانستان کې لومړی جومات عبارت دی له اول هرات جامع جومات، دویم د بلخ نهه ګنبزې جومات، دریم د قندهار جامع جومات، څلورم د هرات چوبي جومات. کوم ځواب سم دی؟ په 13 ثانیو کې جواب راکړئ. دقیق اوسیږئ. وخت مو شروع شو. فکر وکړئ. وخت ډیر زیات لرئ. وخت لرئ. دقیق اوسیږئ. الف مسجد جامع هرات. مطمئن یاست؟ او جواب ملاک کو. بیا هم وخت لرئ. مسجد جامع هرات. سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. ستاسې ځواب قلب شو. اوس ګورو. ستاسې ځواب ناسم دی. دویم جو سم و. که لږ فکر هم کړی وی شاید تاسې صحیح ځواب ویلی وی. دقیق اوسیږئ. ډېر زیات دقیق اوسیږئ. راځو دویمې پوښتنې ته. مقدوني سکندر له چا سره په جګړه کې ټپي شو؟ اول له هراتیانو سره، دویم له خټکو سره، دریم له کونړیانو سره، څلورم له یوسفزو سره. کوم ځواب سم دی؟ په 13 ثانیو کې جواب راکړئ. وخت مو شروع شو. تېروتنه ونه کړئ. فکر وکړئ. مشوره وکړئ. وخت لرئ. وخت لرئ. وخت لرئ. وخت لرئ. فکر وکړئ. دقیق اوسیږئ. دقیق اوسیږئ. څنګه؟ یوسفزی. یوسفزی. هماغه ستاسې څلورم جز انتخاب کړی دی؟ بله. صحیح ده. جواب ګورو. ستاسې ځواب سم دی. تشویق کړئ دوستانو. اوس ځو بي ټیم ته. حمید جان آماده یې؟ بله. سمه ده. راځو اولې پوښتنې ته. په لرغوني مصر کې د امپراتورۍ دوره څه وخت پیل شوه؟ اول 2030 میلادي زیږدیز کې، دویم 1880 میلادي زیږدیز کې، دریم 1580 میلادي زیږدیز کې، څلورم 1080 میلادي زیږدیز. کوم ځواب سم؟ مشوره وکړئ. وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. ستاسې ځواب ناسم دی. صحیح ځواب 1580 دی. یعنی دریم جز سم دی. تاسو 1880 ویلو فکر کوم. لږ فرق یې درلود. راځو دویمې پوښتنې ته. ډېر دقیق اوسیږئ. د مصر لاندې صنایع نړیوال شهرت لري. اول د ډبرې ښوی کول، دویم کښتۍ جوړول، دریم د سکو ضرب، څلورم
کلالي کوم جواب سم دی دقیق اوسېږئ ډېر اسانه پوښتنه ده خو لږ فکر غواړي وخت ډېر زیات لرئ یعنی دریم جز سم دی مطمئن یاست سمه ده ستاسې ځواب ګورو سم دی او که ناسم ستاسې ځواب سم دی څو امتیازونه مو واخیستل د لمر تلویزیون خوږو لیدونکو په اولني پړاو کې الف ټیم څو امتیازونه واخیسته لاس په دویم کې څو واخیسته لاس چې کېږي څو په دریم کې څو واخیسته دریم لا تر اوسه نه دی شروع شوي بی ټیم په اولني پړاو کې څو واخیستل څلوېښت واخیسته په دویم پړاو کې لاس چې کېږي څو پنځوس په ویاړې چکچکې دوستانو اوس ځو دریم پړاو ته چې هلته به د مختلفو هیوادونو نقشې او تاریخي سیمې ښودل کېږي خو د یوې دمې وروسته بېرته راګرځو دوستانو بیا هم ښه راغلاست دریم پړاو ته اخرنی پړاو دی او اساسي شیبې دي ګورو چې نن شپه کوم ټیم ګټونکی کېږي او 10,000 افغانۍ له ځانه سره وړي د کوم ټیم نه شروع کړو دوستانو الف ټیم نه شروع کوو بې نه به شروع وکړو حمید جان پښتنو ته آمادی دلته به تاسو ته په سکرین کې د مختلفو هیوادونو بیرغونه او تاریخي سیمې وښودل شي تاسې به راته په 10 ثانیو کې جواب وایي مشوره هم کوی شي پکې هره پوښتنه څو امتیازونه لري 5 پښتنو ته آماده یاست سمه ده ځو سکرین ته سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی 10 ثانیې وخت لرئ مشوره لاس نها میانمار میانمار مطمئن سل په سلو مطمئن ان شاء الله ګوره داسې به نه وي ستاسې ځواب ستاسې وخت هم خلاص شو وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم ستاسې ځواب ناسم دی صحیح ځواب دا د کوم هیواد بیرغ دی تانزانیا هیواد بیرغ دی میانمار نه دی ښه زو دلته به یو نقشه تاسو ته وښودل شي سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده 10 ثانیې لاس نها استرالیا تو استرالیا مطمئن جواب ملاک لاک سمه ده وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم ستاسې ځواب ناسم دی دا د یمن هیواد نقشه ده راځو اخرنۍ پوښتنې ته دلته به تاسو ته تاریخي سیمه وښودل شي تاسو به ووایئ چې د دې سیمې نوم څه دی سکرین د دې سیمې نوم څه دی فکر وکړئ دقیق اوسېږئ وخت ډېر زیات لرئ دوستان وایي تاسې وایي دا د اندونیزیا ساحل ده اندونیزیا وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم ستاسې ځواب ناسم دی دا د تاجکستان پامیر سیمه ده په ویاړې چکچکې دوستانو په آخرنۍ برخه کې بی ټیم 0 امتیازونه واخیستل اوس ځو الف ټیم ته یاسین جان دلته به تاسو ته د یو هیواد بیرغ وښودل شي په 10 ثانیو کې باید جواب راکړئ ډېر دقیق اوسېږئ هر جواب 5 امتیازونه لري په 10 ثانیو کې جواب راکړئ زو سکرین ته د هیواد بیرغ ګورو سکرین دا د کوم هیواد
دقیق اوسیږئ. لاس 9 8 سنگاپور سنگاپور سنگاپور. ستاسې ځواب ګورو. ستاسې ځواب ناسم دی. دا د نیپال هیواد بیرغ دی. زو دویم عکس ته چې دلته به یو نقشه تاسو ته وښودل شي. تاسو به بیا ماته ووایئ چې دا د کوم هیواد نقشه ده. سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده. 1.5 ثانیې وخت لرئ، دقیق اوسیږئ. مطمئن 95%. ویل چقدر زیات. دا به نه ګوره، بیا هم وخت لرئ. برازیل تاکید در باندې کوم ګوره دا به نه. ګورو ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. ستاسې ځواب ناسم دی. دا د ویتنام هیواد نقشه ده. اخرنۍ پوښتنه ده. زو سکرین ته تاریخي سیمه ګورو، د دې ځای نوم واخلئ. دقیق اوسیږئ، 1.5 ثانیې وخت لرئ. فکر وکړئ. کشور شو و چې د هیواد نوم واخلئ هم شاید ستاسې ځواب سم وي. دقیق اوسیږئ. ستاسې هند هند هندوستان. مطمئن وبه ګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. ستاسې ځواب سم دی. تشویق کړئ دوستانو. دوستانو د نن شپې ګټونکی ټیم څوک دی؟ ب. ولې؟ چې ډېر امتیازونه لري. الف ټیم په اوله برخه کې 10 امتیازه واخیسته، په دویمه برخه کې هم 10 امتیازه واخیسته، په دریمه برخه کې 15 امتیازونه واخیستې چې مکمل ټول کېږي 25 امتیازونه. بی ټیم په اولني پړاو کې 40 امتیازونه واخیسته، په دویم کې څو واخیسته؟ 10، په دریم کې 0 چې کېږي 50 امتیازونه. په ویاړ چکچکې دوستانو د نن شپې ګټونکی ټیم بی ټیم اعلانېږي ځکه چې ډېر امتیازونه یې واخیسته یا ډېرې نمرې یې واخیستلې. دوستانو که چېرې تاسې غواړئ زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ، زموږ د تلیفون شماره ده 011 990 450 990. تاسې هم کولی شئ چې زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ. دوستانو زموږ د نن شپې خپرونه همدومره وله. تر بلې شپې خدای په امان.